ماته د تاریخ له چپاولو همدا پاتې ده. دا ژبه د غرو ژبه، د ښکلو پښتنو ژبه، دا د ورورګلوۍ او ملاتړ او میلمنو ژبه، دا د ابدالیانو او سرتیرو پاسنو ژبه. سلام قدرمنو دوستانو، هیله ده جوړ رو خوشاله نیکمرغه اوسئ. په ما خو بیخي ډیر زیات ګران یاستئ. له خپلو کورنۍ سره تل خوشاله اوسئ، هیڅ کله هم غمونه دردونه ونه ګورئ. یوسف هیواد دوست یم له ډنمارک څخه د افغان غږ د راډیو تلویزیون چلوونکی. اجازه راکړئ چې د ځان لخوا او د خپلو همکارانو لخوا په تیره بیا د همکارې زما قدرمنې همکارې فیضه جان هوسا لخوا تاسو ته هرکلی ووایم. خوشاله یو چې بیا هم د یوې نوې خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په چوپړ کې یو. بیا هم د اونۍ د یادښت وخت را رسېدلی ده، خو مخکې له دې چې یادښت یاد کړم، دغه څلوریزه چې ما ولوستله دا د پیاوړي او قدرمن شاعر ارواښاد سلیمان لایق شعر او د په دې څلوریزه کې یو ځای ویل شوی چې دا د ابدالیانو او سرتیرو پاسنو ژبه. پاسنو دا په لوی قندهار کې دا یو اصطلاح ده چې دا د زابل پښتنو ته استعمالیږي. خدای دې زمونږ وطن، زمونږ هویت او تاریخ، زمونږ ژبه، زمونږ ټول ژبه دې خدای ژوندۍ، سالمه او لا پیاوړې لري. د اونۍ په دې یادښت کې مو یو ډیره مهمه مسله وغوښتل چې عنوان کو او تاسو سره شریک کو چې تاسو په کې څه نظر لرئ. لطفاً له تاسو نه هیله لرم چې خپل کمنټونه دلته ولیکئ لاندې او مونږ ته راواستوئ خپل نظریات چې دا د دولتونو ته ورسیږي. دا یوازې زما خبرې نه دي، یوازې زمونږ د افغان غږ د راډیو تلویزیون خبرې نه دي، دا زمونږ د ټولو خلکو خبرې دي. په سوشل میډیا کې لولو، په دې رسنیو کې لولو، ګورو، اورو. نو د هغې له مخې موږ خپل دا د اونۍ یادښت چمتو کوو. ښه، د کتاب د چاپ او خپرولو مؤسسه مو په پام کې ونیوله، او یا د کتاب د چاپ او خپرولو ستونزه، او یا د کتاب او چاپ یو ضروری، مهم او اړین امر. ښه قدرمنو دوستانو، هغه ټولنه چې کتاب چاپوي هر ورځ د علومو په بیلابیلو برخو کې، په تیره بیا په طبیعي علومو کې او دغه راز په ټولنیزو، سیاسي او فرهنګي مسایلو کې، په ادبیاتو کې، دا خو په اصل کې د هماغه ټولنې د لوړتیا او پیاوړتیا استازیتوب کوي. ځکه زمونږ اوسنۍ نړۍ د کتاب او د رسنیو نړۍ ده. کله چې کتاب نه وي، ورځپاڼه نه وي، مجله نه وي، یوه چاپي خپرونه او رسنۍ ونه لرو، او یا د غږ او د انځور رسنۍ ونه لرو، یا مطبعې ونه لرو او کتاب ونه لرو، کتابتونونه مو د پردیو له کتابونو ډکي. خود به بیا نو هم به پاکستان مونږ ته رالیږي، هم به ایران رالیږي، هم به د نړۍ بیلابیل ژبې مونږ ته رالیږي. وای که غواړئ چې په د علومو په بیلابیلو برخو کې ځان بلد کړئ، دا د زمونږ په ژبه یې ولولئ، او په داسې حال کې چې مونږ خپله دا کار کولی شو. ښه، اوس دلته درې خبرې ډېرې مهمې دي. یو خو زمونږ په اوسني حاکمیت کې په افغانستان کې د کتاب چاپولو لړۍ ډېره لږه شوې، ډېره تته ده، او کتاب دومره ډېر نه خپرېږي. دا چې ولې موږ نو په افغانستان کې نه یو، دا تاسو موږ ته ولیکئ چې ولې. دویمه خبره دا ده چې د ډېرو علماو، پوهانو، ادیبانو، مورخینو او د علومو د بیلابیلو څانګو
د پوهانو کتابونه چاپ ته چمتو دي یا له بهر نه لیږلي افغانستان ته یا په خپل دننه افغانستان کې دي خو الته اوس د چاپ په دې امر باندې ځینې بندیزونه لګیدلي دي موږ امیدوار یو چې دغه بندیزونه که چیرې د ملي منافعو د افغانستان د خلکو د تاریخ او د هویت په وړاندې او یا هم د اسلام د مقدس دین د ارشاداتو په خلاف خو طبیعي ده چې هغه مې پرېږدي چې چاپ شي او مې پرېږدي چې ترویج او تعمیم او رواج شي او دود شي دا کتابونه اما دا چې هر کتاب له چاپه پاتې کیږي دا موږ نه پوهیږو چې دا ستونزه څه ده موږ خو اوازې او دروازې اورو او تاسو یې ولیکئ چې دلته مسأله څنګه ده او څه باید وشي دا ټول دوستانه نظریات دي چې موږ نه له حاکمانو سره کومه دښمنی لرو او نه د فرهنګ او د علومو د بیلابیلو برخو د علماو او پوهانو سره درېمه خبره چې ډیره مهمه او اساسي خبره ده چې دا کتاب باید څوک چاپ کړي د چاپ مرسته باید چاپ شي دولت هم خو نشي کولای یعنی هر دولت چې خو نشي کولای چې د ټولو علماو او پوهانو او لیکوالو د کتابونو لګښتونه ورکړي ښه په خپل لیکوال او په خپل د کتاب خاوند به هم دغه امکان ونه لري او دونه بشته ونه لري دونه پیسې ونه لري چې هغه د کتاب په چاپ کړي خو بیا به هغه 2-3 کتاب لري دا به څنګه شي دا ډیره مهمه مسله ده چې منبع دې ته پیدا شي منبع چې شي د زموږ له نظره منبع دا ده چې لومړی خو دولت چې هر امکان ولري نه دې سپمي او دریغ دې نه کوي نه دې لیکوالو او د کتابونو له خاوندانو سره چې دا ورته په یو مناسبه بیه او اته کمبرسته وشي چې په وړیا توګه ورته چاپ کړي د دې لپاره موږ وړاندیز کوو چې په کابل کې یو ټولنه جوړه شي یو آزاد ټولنه د کتاب چاپولو په نامه چې هغوی دغه مسالې د حل لپاره او د دې ستونزو د لرې کولو لپاره لاس پکار شي بل امکان دا ده چې علما د سوداګرو او تاجرانو لمنه ونیسي کله سینو چې چندې ټولو خدام نکي مونږ هیله لرو دغه ټولنه که یا مرکز که په کابل کې جوړ شي بیا دغه به هم له دولت سره او هم له ملي تاجرو او سوداګرو سره په تماس کې هم له لیکوالو د کتاب له خاوندانو سره چې څنګه وکولای شي دغه کتابونه چاپ کی او تعمیم کی او تر پوهنتونونو تر روزنیزو مرکزونو دارالمعلمینینو خوانزیو او پوهنځیو پورې ورسیږي تر کتابتونونو ورسیږي د هر وزارت په چوکاټ کې هغو کتابتونونو ته ورسیږي چې دوی جوړ کړي او کړل دي مونږ دوی ته هم وړاندیز کوو هر وزارت ته چې په خپل وزارت کې یو کتابتون جوړ کړي او د دې کتابتون لپاره یو ډله مسؤلین وټاکي چې هغوی معاش واخلي او دلته په دې وزارت کې هغه د خپل وزارت په تیر بیا هغه د اړتیا وړ کتابونه هغه چې د دوی د وزارت لپاره د بخوري هغه پیدا کی او الته په دې کتابتونونو کې کیږي دا یو داسې ستونزه ده چې دا په کوم شخص پورې اړه نه لري دا په کوم جریان پورې اړه نه لري دا په یوې ډلې پورې اړه نه لري دا حتی په دولتونو پورې اړه نه لري دا د افغانستان په ټولو خلکو پورې اړه لري چې د کتاب د چاپ خبرولو او رواجولو په ستر امر کې ونډه واخلي هر هغه یو چې کتاب چاپي د ملا تیر ډیر پیاوړی جوړ خوشاله نیکمرغه او هوسا اوسئ